د کندوز ولایت د عامې روغتیا د نوي ټاکل شوي رئیس د معرفي کولو په پروګرام کې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست کارکونکو او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون کړی و. چارواکي وایي بدلون په اسلامي امارات کې یو اصل دی او دا کار د سالم مدیریت او د چارو د سمون په موخه ترسره کیږي. همدارنګه دوی د کندوز ولایت د عامې روغتیا له ریاست سره په بیلابیلو برخو کې د لا زیاتو همکاریو ژمنه وکړه. تغییر او تبدیل دا په نظامونو کې یو اصل ده، په ځانګړې توګه په اسلامي نظام او اسلامي امارت کې دغه اصل الحمدلله په ډیره ښه توګه تطبیقیږي او ترسره کیږي. کله هم چې ټاکنې کیږي که د وزارتونو، ولایاتو، ولسوالیو او اداراتو په کچه وي، ټول مسؤلین یې په ورین تندي مني او اطاعت کوي. د همدې اطاعت برکت او ثمره و چې الله تعالی په دغو لویو فتحو سره موږ او تاسې ونازولو او په ټول هیواد کې الحمدلله اوس اسلامي نظام او امن حاکم ده. تغییر او تبدیل په امارت کې دا یو اصل ده. د امارت اسلامي د کامیابی راز هم په دې کې ده چې هغه تغییر او تبدیل بدون له دلیل نه کوي. که څوک بدلیږي هغه د خپل بدلون دلیل نشي غوښتی، او که څوک راځي هغه په زور او هغه په سفارش نشي راتلی. نو دا د امارت اسلامي راز او نیاز په دا خبره کې ده. له بلې خوا د کندوز د عامې روغتیا نوي ټاکل شوي رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې د دې ادارې د چارو د لا ښه والي لپاره به په جدي توګه کار کوي تر څو روغتیایي خدمتونه د کندوز ټول ولس ته په ښه توګه عرضه شي. ټولو ډاکټر صاحبانو نه انشاءالله موږ ستاسې په خدمت کې یو او د ستاسې نیک نظریات او ښې مشورې هغو ته به غوږ ږدو. ټولو راغلو میلمنو، د مؤسساتو رئیسان او نور کوم مسؤلین چې او منصوبین د اسلامي امارت او نور ډاکټر صاحبان دلته راغلي، تکلیف یې کړی، په دې غونډه کې برخه یې واخیسته. ټولو نه مننه کوم. هر کله مو الله راوله خیر راغلی. د کندوز ولایت د عامې روغتیا نوی رئیس په داسې حال کې معرفي کیږي چې اسلامي امارات د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل په موخه خپل هڅې ګړندۍ کړي او تر دې دمه خورا ډیرې لاسته راوړنې هم لري.